ګرانو هیوادوالو، زه لږ خفه یم، خپل ځان لپاره نه، بلکې زه افغانستان باندې د پنجابۍ او پاکستاني یرغل له امله اندېښمن یم. زه تل دا وایم چې زه د سیاست په اړه ډېر څه نه پوهیږم، خو د یو افغان په حیثیت زه نشم لیدلی چې پاکستان او پنجابیان زما په هیواد برید وکړي او زما خلک ووژني. دا ډېر درداوره ده چې زموږ یو شمېر افغانان د خپلو هیوادوالو او افغانانو په وژنه خوشحاله دي. نن موږ د پنجابیانو د بریدونو تر لاندې یو. په داسې حساس وخت کې د دې پر ځای چې د خپلو بېګناه او بېوسه خلکو سره ودرېږو او ملاتړ یې وکړو، موږ یو بل ته سپکاوی کوو، د یو بل خلکو ته لعنت وایو او یو بل ته کنځلې کوو. په یاد ولرئ چې په بې اتفاقۍ کې زموږ د ټولو تباهي ده او په اتفاق کې زموږ سوکالي او ویاړ دي. زه دعا کوم چې افغانستان انشاءالله تل سوکاله وي او د افغانستان دښمنان له منځه لاړ شي. زه هیله لرم چې د خپل مرګ نه مخکې لوی افغانستان ووینم، هغه لوی افغانستان چې د لر او بر پښتنو پکې یو ځای شي، هغه لوی افغانستان چې پښتانه، تاجکان، ازبکان، هزارهګان، بلوچان او نور افغان قومونه پکې یو ځای د ورونو په څیر ژوند وکړي. افغانان به هیڅکله دا فرضي کرښه ونه مني او یو افغان چې د خپل هیواد سره مینه لري تل د خپل هیواد پرمختګ، یووالی او ویاړ غواړي. نو زه له تاسو ټولو څخه هیله کوم او غوښتنه کوم چې د خپلو بېوسو هیوادوالو سره ودرېږئ او د هغوی ملاتړ وکړئ او خپل هیوادوالو په داسې سختو وختونو کې یوازې مه پرېږدئ. ډېره مننه.